پخوا زمانه کې په یو کلي کې یو زمیندار اوسېدو. هغه یو خر او یو سپی ساتلی و. په خر باندې به هغه خپل کارونه کول او سپي نه به د شپې کار اخیستو د پرې دپاره. یو ورځ په شپه کې چې کله زمیندار اوده شو نو سپی اوده او خر ویښ و. د دې زمیندار کور ته یو غل راواوړېدو او هغه غل د کور ته دننه شو. نو په دې ټایم باندې سپی چونکې اوده او خر ټول هر څه وکته او خر زر زر سپي ته وویلې یا لکه پاسه وګوره غل راغلی دی، دا ستا ذمهواري ده چې ته مالک ویښ کړې. نه ویښومه، نن یې ما ته روټۍ وانه چوله، مالک زما خیال نه ساتي، نو زه ولې د هغې خیال وساتم، خپل کار به کوي. ګوره داسې مه وایه، کنې ټول هر څه به لوټ شي، غلا به وشي زمونږ کور نه، دا ستا کار دی، کنې وي بیا به یې زه ویښ کړمه. بس ته یې ویښ که، خو زه یې نه ویښوم، خپل کار کوه، خپل کار به کوم. نو اوس ناکام دی، نو زه به یې ویښ کړم، کنې غر به غلا وکړي او ټول کور به لوټ شي. او د دې نه بعد بیا خر نارې کې او خپل نیکې راویښ کو او غل د کوره وتښتېدو. خو مالک ته پته نه وه چې دا خر چغې ولې وی او هغې له ډېره سخته غوسه راغه او هغه چوکې په لاس را ووتو او خر یې سم وډبولو. تا ته ما ونه ویلې چې په خپل کار کې کار ساته. مالک ته څه پته وه چې ته څه دپاره چغې وې. چا صحیح ویلي دي چې د بل په کارونو کې ګوتې مه وهئ. نو د دې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې موږ له هم په کار دی چې د چا په کارونو کې ګوتې نه وو او د خپل کار سره کار ساتو. کنې موږ ته هم داسې سزا میلاویدی شي چې په هر شکل او صورت کې وي. د نورو مزیدارو کهانیانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ. که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي وي شیر یې کړئ، لایک یې کړئ او خپله رایې موږ سره په کامنټ کې ضرور وکړئ. ډېره مهرباني د الله په امان.